دا چې ولسمشر غني تازه په څرګندونو کې څه ویلي دي او کومې خبرې کړې دي دا مو ټول په همدې ویډیو کې در سره چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ولسمشر چاته اجازه نه ورکوو چې بیا د افغانستان الوتکې په کباړ پر ګاونډیو وپلوري. ولسمشر غني پرون سهار د کاپیسا د عمومي امنیت وضعیت د ارزولو په موخه دې ولایت ته سفر وکړ او هلته یې له سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مشرانو او خلکو سره وکتل. ولسمشر غني په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل سوله به راځي، خو د سولې په نوم د هغو ورانکارو هڅو مخه نیول شوې چې غوښتلې د افغانستان ملي اردو او نظام وپاشي. ولسمشر غني یو وار بیا وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغان الوتکې نظامي تجهیزات د کباړ په نوم په ګاونډیو هیوادونو وپلوري. دغه راز نوموړي وویل په جمهوري نظام کې د طالبانو پر جذب کار روان دی او موقت او سرپرست حکومتونه ځای نه لري. ولسمشر غني ګاونډیو هیوادونو ته د نظامي تجهیزاتو د کباړ دغه موضوع داسې مهال مطرح کوي چې همدا نن په ټولنیزو رسنیو کې فعالان د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال پر جلال آباد ښار د پاکستان ملیشیو او مجاهدینو د ګډ برید د 31 کلونو پوره کېدو په مناسبت کمپاین پیل کړی او پر پاکستان د افغانستان د نظامي تجهیزات پلورونکي یې غندلي دي. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.